اوس پکې وګوره که تو خو وایې چې دا دنیا ده آخوا بله دنیا هم شته ته خو وایې چې دا دنیا تو خو وایې چې دا دنیا ده هاخوا بله دنیا هم شته آخوا بله تیاره هم شته او هلته بله رڼا هم شته آخوا بل شانته تیاره ده هغه ډېر د یرې کور دی څه د یرې خاموشي ده هغه ډېر د یرې شور دی او هلته بل شانته مخلوق دی چې منونکی د خالق دی پاک ټولی د فرشتو دی ګیرونکی د فاسق دی څه کڼې فرشتې هلته د مجرم د سزا هم شته آخوا بله تیاره هم شته او هلته بله رڼا هم پاک ټولی د فرشتو دی یو نکیر دی بل منکر دی د من ربک ما دینک په سوال دی مقرر دی او دا د قبر سوال جواب دی سوال جواب کې چې ګډ وډ شي دغه نښې د عذاب دي دې حساب کې چې ګډ وډ شي او دغه نښې د عذاب دي دې حساب کې چې ګډ وډ شي او اوښ کې وینې تویول دي هلته داسې ژړا هم شته اخوا بله تیاره هم شته او امتونه به ټول راشي دا به څومره لوی میدان وي امتونه به ټول راشي دا به څومره لوی میدان وي ټول نفسي نفسي به وایي هر سړی به په ځان ځان وي دا به ستړی انتظار وي انتظار به نه ختمیږي عذابونه به بېشمار وي دغه شمار به نه ختمیږي محمد به په سجده شي دا معصومه دعا هم شته آخوا بله تیاره هم شته ډېره لا ډېر محمد به په سجده شي د قهار غوسه به کیني محمد به په غوسه شي محمد به په سجده شي د قهار غوسه به کیني ابوبکر به ورمخ شي د جبار غوسه به کیني عدالت به بیا شروع کړي عدالت به وي د عدل د قاتل ځای به دوزخ وي د قاتل ځای به دوزخ وي د مقتول جنت په بدل او دغه ورځ د انتقام ده دا رښتینی سبا هم شته آخوا بله تیاره هم شته او هلته بله او دغه ورځ د انتقام ده بیا به بل منزل ته تلل وي دغه ورځ د انتقام ده بیا به بل منزل ته تلل وي بیا د تورې په دار تګ دی بیا به بل شان ته مزل وي او په دوزخ پل صراط دی دوزخیان پسې غورځېږي لاندې هغه سور دوزخ دی پکې کاڼي لمبېږي او متقیانو لکې تلل لکه د اسمان د برېښنا هم شته آخوا بله تیاره هم شته او متقیانو له جنت ته هلته هورې د غلمان دي متقیانو له جنت ته هلته هورې د غلمان دي متقیانو له جنت ته هلته هورې د غلمان دي شنه باغونه دي نهرونه د هغې لاندې روان دي بله لویه کامیابي هم د الله پکې دیدار دی یا کرم محمد کرم نیک عمل دی له پکار دی دیدارونه د الله پاک د احمد مصطفی هم شته په بله تیاره هم شته هلته بله رڼا کرم محمد کرم صاحب